طالبانو له پاکستان سره د ډبرو سکرو په اړه نوې هوکړه کړې، رسماً په کلدارو پلورل کیږي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډبرو سکرو د نوې هوکړې پر بنسټ بلدي وروسته د چمن بلوچستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د خرلاچي او غلام خان بندرونو لارې هم د ډبرو سکرو صادرات پیل شي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ تازه هوکړه افغانستان ته د پاکستان د اقتصادي پلاوي په سفر کې شوې ده. ډان ورځپاڼې د یو شمېر پاکستاني چارواکو له قوله ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکاره پر پاکستاني روپیو اخیستل کیږي. یو کس د سمنګان په دره صوف کې د ډبرو سکرو دکان په استخراج کې کار کوي. هغه چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، وایي د طالبانو له راتګ وروسته په دې ولایت کې د ډبرو د سکرو استخراج زیات شوی دی. نوموړي وویل اوس مهال استخراج زیات شوی دی. مخکې به یو ګروپ په ورځ کې 1 یا 2 ټنه استخراج کوه، خو اوس 3 ټنه کار کوي. اوس مهال قانونو ته سمه رسیدنه نه کیږي، حکومت هم سمه رسیدنه نه ورته کوي. د قانونو وضعیت هم خراب دی. که قانونو ته پام ونه شي، دلته په کاربوخت کارګر له خطر سره مخ کیږي او دا قانون تلپاتې نه وي بلکې سقوط کوي، ځکه په څو میاشتو کې چې کار پکې وشي سقوط کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.